بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې دا کم د خیر ښېګړې دا پروګرامونه کو قدرمن دا داسې خلک چې دي کر یو ټیم وي او په هفتونی دا پروګرامونه چې کله چلیږي چې دې کدي نمبر ورکما مزه الله غفور رحیم بچا دې کستا زویرو شی به خدای پیدا کی کستا د بچنګي کینسر دی هغه خدای روح کی او کستا نور د غریبې او ډېر یو د امتحان او تکلیف سره مخ نو زداغه نمبر دی پرېدم الله غفور رحیم بادشاہ دی څه خلک په دې معاشره کې داسې چې داغینه د مرګ هیر دی داغینه د لحد د تیاری هم هیر دی اغینه وخت ځن کدن غسخت هم هیر ده نو قدرمنو داسې خلک په دې معاشره کې شته چې په مونږ کې ژوند تیری نو هغه دغه خلکو ته ټلیفون کوي چې یو ټیم ویو پر ورځ ورځ پیسې تی واخلي ټلیفون ورته کوي وستا لک راغلي دي او دې پسې 50 راولېګا لس لکه د راغلي دی پس یو 2 لکه راولېږه نو قدرمنو ډېر داسې واقعاتو شو مرګرو موږ سره رابطې هم وکړې خو هغې ولوټل دا کم خلک دي چې دوی کې یره نشته دوی کې خوف خدا نشته او زه حیران دا یم چې سړی په دې مقبره هسې هم تیر شي نو دکې به دونه احساس پیدا کېږي چې زما آخري منزل دا دی سیوه دا ډېر سخت ځای دی په دې یو قبر امداني لیکلي چې د سره څونه بنګلې چې د نه پاتې شوې د رب کائنات د دې انصاف هزار شم ټول یو شان شي نو قدرمنو نن دته هغه ویډیوګانې اورم کم چې د افراډیان دغه خلکو ته کوي بیا ته پیسې وي موږ بار خدای خلکو ته وي په دې پروګرامونو کې هم موږ بار تذکره وکړه خو بیا هم دا خلک سرګرم دي په کومه طریقه دي دا خلک ولوټل نن د سره د یو مرګري انټرویو هم شاملوم چې د بچو باقي نور خلک ولوټل نو قدرمنو راځي ساډیوګانې هم دي او هغه کورنۍ هم د تخم چې داغي د رزق درک نه لګېده داغي د تن جامې هم د سوال وي سیبا نو دغه خلکو ته ټلیفون کو او دغه خلکو نه هم پیسې والی زم چې دا سړی به دا پیسې څنګه خوري راځي ما سره دې کې په 30,000 ټیسټ دی په 25,000 پکې دی 100 لک روپۍ دي جی بس دغه د سیوا دی جی اوس د دې پیجې ما هارس کړل قسم دی چې لږ ډبې پې راکړي اما هارس کړل زه په دې ځله لا ورته تللی دا دونه کاغذونه سبحان ستا د لاسه راتېر شو دا دونه دونه پیس پې نه راځي تاسو پیس جمع کوئ نو پیس چې جمع کوئ نو کار به موږ تاسو پیس نه جمع کوئ زه له نور څه وکړم ما له منډه واله پیس پې تاسو خپل جمع کوئ چې د پیسې در ولېږي اوس یې جمع کړه چې اوس یې در ولېږي نور له وکړه ستا له نن ضروري چې ستا څه شوي دي خو صرف د پیس نه خبره پاتې نه څنګه درې 9,000 روپۍ په اوس جمع کړي نو اوس به در پیسې ایرلاین کې تاسو دونه مقلان چې سړی د منډه مو تاسو به بیا بیخي په خبر نه د ابوبکر ارمان موږ لکه موږ د مخکې یو انټرویو ریکارډ کړی دا سندرغاړو دا انټرویو چې وچلو د تم پکې ټلیفون راغی او ټلیفون کې سو دله هم دوکا ورکوله او قدرمنو دې بچو ټلیفون سو د سره څه خبر شي ابوبکر څنګه یار بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سر ستاسو ډیره مننه چې زما ځای ته رالی شکر الحمدلله ښه یو جي ته بچ شوې خو بلا خلک ولوټل دا څوک دي او څه طریقې واردات دی چې تا ته ټلیفون کوي یاره سر ما خو لکه پروګرامات ډېر کړي دي تاسو چې ما نه پروګرام وکړو په دنیا کې خور شو نو ما پسې د ټولو ملکونو نه رنګونه رالل بدې ما راپسې اوس یو رنګ راځي چې یاره زه د اسلام آباد نه خبرې کوم او ابوبکر ارمان خبرې کوي ما ورته وی او بالکل ویره یوسف جان صاحب راته ستاسو دپاره وینا کړې ده که نه وي ستاسو څه پیسې دي داسې 2.5 لکه کو 3 لکه روپۍ دي وي دا درلیږو خو په دې چې کم ټیکس دی وي هغه ته موږ ته راولېږه نو ما ورته ویم څومره پیسې به رالیږي وي 2.5 لکه ما ورته هغه ټیکس په پیسه دلته جمع کړم او جی نو ما ته وی چې نه یوسف جان صاحب وایي چې د هغه نه یې واله نو ما ورته ویم یوسف جان صاحب سره به زه رابطه وکړم ما ته یې وی ستا پیړه نه لري نو ته د یوسف جان صاحب سره رابطه وکړه معلومات دې وکړه نو چې هغه راته ووایي نو لکه بیا به خبره پاکه شي نو بیا پکې ما ته ورسره رابطه وکړه تاسو ووایي چې سړی لکه دوکهباز دی او جی نو د دنیا رنګونه کول نو بیا تقریبا بیګانه بله شپه موږ ناستو 11 بجې وې د شپې مونږ دا لډو لګولې وه که نه کور کې نو ما ته رنګ راغی په 27 نمبر باندې چې رنګ مې ایس کو نو ابوبکر خبرې کوي ما ورته یاره چې بس رنګ دې کړی یم به وی یوسف جان له ما سره رابطه وکړه چې یاره ابوبکر له د ویزې غم وکړه بار ملي ته پاره که نه
نو ما ورته ویم چا راته ویلي دي یوسف جان لاله ما ورته ویم لکه ما سره یو ورور ناستو اټامیک انرژي کې دی ما ورته لکه ویم یوسف جان صاحب زما را دغه بل موبایل نه میلاو که بس سړي رنګ کټ کو په بیا ورپسې ما رنګ کو ما ته وایي چې نه په واتساپ پر سره خبرې کې نو مې په واتساپ خو موږ نه کوو دا پښتون دی پښتون دی جی ها نو وی په واتساپ د سره خبرې نه کوم په واتساپ پر سره کوم او داسې پر سره نه کوم او به دومره پیسې راولېږه نو ما ورته لکه چې تا ته هغه د ویزې دپاره ویلي دي نو ما خو ورسره خبره وکړه یم یوسف جان صاحب وایي چې زه خو پیژنم هم نه او نو ورسره لکه زمونږ داسې تعلق معلوق شته نو خبرې شوي دي که نه خو مونږ ټولو خلکو ته خواست کوو ریکویسټ ورته کوو چې کم هم داسې معامله راشي او داسې خلکو نوم نه تاخلي نو د یوسف جان صاحب سره رابطه کوي طارق صاحب سره رابطه کوي مکرم خان سره رابطه کوي که نه نو نه به والي کېږي رای د دنیا خلک یې والوي چا ولې غواګانې خرڅې کړې چا ولې کورونه خرڅ کړل که نه نو دا خو داسې پیسې دي چې دا ډېر په سختۍ خلکو ګټلي دي نو دا چا سره خو ویم نه د چا سره ویم نو الحمدلله ډېر زیات الحمدلله د دنیا هر څه دي خو لکه ګټلي هم دي که نه شوکم نه راکړه ډاکم نه د راکړه شیندلو خو نه دي د شیندلو وي مونږ سره د ډمو د شیندلو روپۍ چېرته دي ابوبکر ته بچ شوې ستا نصیب خو موږ ته ټلیفون وکړو یو پروګرام دا کلیپ وګورئ په دې کې په یو کور کې څلور مازوران دي د پلار کینسر دی د مور ملا ختمه ده او په کور کې د رزق درک نه لګي دوی ته ټلیفون وشو دوی کره بچه ته وا هغه یې ګاڼه کړه او 2 لک روپۍ ورولېږلې وي ستا 9 لک روپۍ که څونه راغلي خو 2 لک روپۍ جمع کړه نو هغه یې ګاڼه کړه 2 لک روپۍ وله ولېږلې بس بیا ورته هغې نمبر بند کړه قدرمنو خلکو چې موږ سره رابطه وکړه موږ ته کاکاجي چې ته ولوټلې نو اوس ټلیفون کې لږ مخکې به ټلیفون کړو هسې دا کلیپ وګورئ او بیا سې اندازه وکړئ چې کم سړی د دې کورنۍ نه هم پیسې وایي دا د دې قابل دی چې موږ دته انسان وایو دته پښتون وایو اسرار کاکاجي د کینسر مریض او د دې ملا خطرې دا جام هم نشي روچتولی اوس ما ته وایه په دې کور کې روغ دي څوک دا ټول لیوني دي چې کوم خوا ګورم نو بس یو هم چغې بل هم چغې په میچازو کې پراتي په دغې کې پراتي چې روټۍ زما لاسته ناستي زه وله خوله کې ورکو زما پلار به چې روغ دوی له به هر څه راوړل دوی اوس جاړي همداسې وده شي دا ټوله شپه چغې وهي ورته یم ښه ده چې خوا کې راسه داسې کور نشته ګینې خوب بیا نه زما ستا خو نشته خو د هغوی به هم نه ته موټي وړو نه 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 چینی هېڅ هم نشته وخت رکې به ترکاري نه 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 پردو خلکو به راسه کړي د ته یو سیټر سادرګي هېڅ هم نشته ډاډ دوه ټکي خپل رونه مې نشته پلار هم نشته او پردي خلک دونه پروا نه کوي د پلار د ولې جاړي کینسر دیم ستا په درد پوهې دی ګورې ښه زیم یوسف جان اتمازه او تاسو له مې راوړې خبر ده خوشحاله په خیبر پښتونخوا کې په اولنی ځل خپل پلاټ ترلاسه کې بغیر د ایڈوانسه نه بوکینګ نه لوکیشن او نه کنفرمیشن یعنی بغیر د ایڈوانسه ستاسو پلاټ گارډن سټي جی ټي روډ نو خار د حکومت نه منزور شوی ایزه و لسمرلو د یو کنال رهاشي پلاټونه مین جی ټي روډ ازاخیل پارته بالکل مخامخ سبا د میاشتې قسط 2000 روپے او جی 2000 روپے د ځان سره وروړي او د پلاټ کاغذونه د ځان سره یوسه گارډن سټي جی ټي روډ نو خار بجلی اوبه او ګیس د مخکې نه موجود د پلاټونو تعداد محدود دی اول راشه اول واخلې د بوکینګ د پاره او موس رابطه وکړي کونیکټ مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ د ټلیفون نمبر 0334 88 66 003 باچا سره په 2000 روپے باندې خپل پلاټ مالک جوړ شه نه دی یوسف جان خبر دی الو السلام علیکم وعلیکم السلام او شوخه الله دې خوشاله الله دې خوشاله نه خلاقه او چې د پیښې شوی د درې مشتې کور لپاره راشن شوی درې مشتې وستا کور ته راشن پریخه الله دې خوشاله کا خو دې په انداز کارو کې ها الو 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 دې په انداز کارو کې چې ته باندې لا شي خیراتسته اوس کنه نه نو ها اډ افیس ته بلار شم
ما خبره مې ګوره کاکا زه تاسو د پلان کوډ کې ناسې نو تاسو خبره شل پیر کومه ته په خبره باندې لکه نه دی ګیار ما خبره ځان سره 31000 روپیا والی او لا بچی خلاصتا ابل تاویل ورکی او ګوتو ورې خپل شهر والا ډایرکټ پر کوټ راغله دا به کوم ځای نه رالم دا پیسې خدایا دا به څنګه نه راواله ورته خو پیسې بدن سره سوري او وصل تفعل مولي وستا کارت یې استعداد کې نشته دا کوم هډ افیس ته وزم ګورا دې ته چې وښه نه پیربل اړې تا ها البته تاسو کې ویل دا دې تا کله چې ولا ډاکټر کوم ځای غوټه چې لوي ارسل به ته هغه دغه خپل چې په دفتر ورې هغه له 31000 روپیا جواب پټ پولیس ولر هغه ورکې دي کنه چې الکلاري او ستاکار چې پر خو پیسې دي نو لکه چې کم دې په تعالی پیسې دی یو په درې د ډبل لګو نه دا ما د پیسو ما سره ماغه پیسې الته چې دا خو ما د خويندو بچو مچو نه راواغه چې ما سره نسبل نشته دا څه نه خدای باندې دا چې شي ته بيخي سمنټل غوته کې ته والله خبره کیږي نه نو خلا اډیوګان تاسو کته پدې یو کې دا زمان بغدادي ته دا یو داسې لګیاره ته به چې بس خدای پاکه دا چې تا ډېر لوی افسر دی بلکې زمان بغدادي رټلې هم دی چې بس ډېر خبرې مکه وا بس پیسې در راغلي دادی هغه دي ځل کار کوم دادی یعنی تا باندې هغه سوتي سایکولوژیکلی امتا داسې په دې باندې مجبوري چې ویل کدا واقعي زما پیسې راغلي د افسر خو دې خبرم نه مني بچو زر پیسې ولګم چې زما کار شي قدرمن یو خبره ده تکوما دا چې کوم خلک ولټل شو د کې شک نشته چې دا غریبانانو دا مالی تور انتهایی کمزوري خو یو خبره دی ټول سره تړلې وغاسو هغه لالچ د مرګرو لالچ کو بخنه غواړم چې کله تاسو ته ټلیفون وشي او یو سړی وستا پیسې راغلي خو دونو په سرولې کنه ته الله دې تعالی دې پیسو سره والی ما نسغ والی که ما سره وینم ما به پروګرام کو ما به چغې سورې والی یوسف جان سے به زما دا پروګرام په زما دا نمبر پر پروګرام کې ورکو نو تاسو ته چې کله دا مطالبه د هر یو نمبر نو شو چې دونه راولې کو دونه بدرځي نو دا ټلیفون نمبر خیر ځان سره سیو کوي که ممکن وي تانه ته څو که تانه تلاړ شي نو ستوره وکي هغه دونه اوسګار نه چې دغه نمبر پسې بغرځي دا به پیدا کوي سبا دلته چې غریب شنو لوډیا کوډیا شو او دا مونږ چې چاله پروګرامونه کو توبه استغفار د دې خو په بنيره قارغم نکینی چې په دې کور کې خو چته او چروټیم نیچه زی ترخلې کم دغه کور مرغه هم دغه کور مروري سبا خو دې تخکاریان نستی دغه کور ته په دغه جړه دې پیسې ګټي په دغه تړتا کو دستانه پیسې وي دغه پیسې ستا په کور کې سلولي ونی دی وی دي کنه ستا د کینسر وی دي کنه ستا د پړ غم پروتي وی دي کنه خو چې هغه تانه دوه پیسې والی سه بزه کمه وي چې درب کائنات د انصاف هزار شم چې په دې مخبره کې د اسونه خبرونه څنګه یو شان پراتی دي سبا پر د خلکونه د خبر هیر بار قدرمنو ما خو پکړ چې نمبرات مې هم ور کړې خدا مون پولیس ډپارټمنټ حواله کړی الله دیو کی چی په دې باندې سناسه نتیجه روزي دا کسان گیر شو چې کله گیر شي نو سبا زب یو لزر دې مخونو ته ګورم چې سبا وایا تم بوختو وې یقینا چې په دې خوره براغټي نو چې په دې خوره راغټي تر دې خور د درد او تکلیف او ترتکو نه خبر ستا پچم کې دا چې دومره چغې د دون ناری ته دغه نسته د قطار نشه تیر شوی او کني او یو بل خبره رایا ده چې په دغه ټیم کې په دغه غن کپانو کې یو جنې هم ده چې هم په ټلیفون کې نو خبره نورم درنه شي ته چاو یاره په دغه ټیم کې خزانه نم ده موږ سره رابطه وکړه نو قدرمن چې دوکانه شي دا پروګرام دې د پاره وکړو چې تاسو تړتا کېلا چې موږ درشو نو موږ چې دا کمی شي خو څه خلک داسي چې ستا په تړتا کو ستا په خو تاسو سره سودا کوي خبردار اوسه ابوبکر یو جهان مننه ته تار دوه درې خبرې وکړي خلک ورو خيار هم شي کدی کتون کو تصویر غواړي نو بس دې کتون کو ته زدا وېم چې دا خو یوسف جان صاحب لره الله ډېر جون ورکی چې په ټول پاکستان کې دا واحد یو سړی دی چې د غریب आवाज اوچتای نو الله ری نورم کامیاب کا چې څوک په چاپیرچل کې ژوند تیری او غواړي چې دا سای خیراز وي اوسو کې په دعا کې یاد کی نو فتنګر م جوړېږي مې ودار شه کم مې ودار نه کم از کم یو داسې سانګه شه چې سوري خلری کنه داسې مشه لکه دغه ډاکوانو پشان قدرمنو آزار وته کوي خیره وته کوي سوکته ام پدې خوره ژوند تیری او په شکل د انسان دی خودي ماران درندگان چې هغه سړی هم وي دغه سړی د جیب نه هم پیسې اخلي چې قدرمنو دغه په جامو کې جیب هم نه وي ډیره مهرباني خوشاله اوسئ عزتمن